ډاکټر عبدالله د راشد خان سره په څه کې ځان شریک بولي. سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړي راشد خان د مور پر مړینې خواشیني ښودلې او د راشد خان سره یې د غم کې ځان شریک ګڼلی. ډاکټر عبدالله پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د راشد خان مور ته د مغفرت دعا کړې. عبدالله ویلي، په ډېرې خواشینۍ سره خبر شوم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي راشد خان مور بیبي د ورپېښې ناروغۍ له امله د حق دعایي طلبیک ووایه. زه د ښاغلي راشد خان سره د مور بیبي په درانه غم کې ځان شریک بولم. مرحومې ته د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مغفرت، راشد خان کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر دعا کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د تکړه لوبغاړي راشد خان مور پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوه. راشد خان ارمان پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې لیکلي چې مور مې د ژوند پور ادا کړ او د تل لپاره د دغه خوږ نعمت څخه محروم شوم. هغه لیکلي، درنو هیوادوالو، زما مورجانې د ژوند پور ادا کړ او الله جل جلاله د تل لپاره د دغه خوږ نعمت څخه محروم کړم. الله جل جلاله دې ماته او زما کورنۍ ته د ژوند د سختې ورځې او شپې اسانه کړي. هغه په وروستیو کې له ټولو غوښتي چې مور ته یې دعا وکړي. معلومه نه ده چې د راشد خان مور کومه ناروغۍ لرله، خو څو ورځې مخکې راشد خان پر خپل ټویټر لیکلي وو چې د مور لپاره مې دعاوې وکړئ. راشد خان په یاد ټویټ کې زیاته کړې وه چې ګرانو هیوادوالو، مورجانه مې مریضه ده، مهرباني د صحت لپاره یې دعاوې وکړئ. پر ټولنیزو رسنیو ګڼو هیوادوالو پوسټونه کړي او د راشد خان ارمان مور ته یې د مغفرت دعا کړې. د یادولو ده چې تیر کال د ملي لوبغاړي راشد خان پلار د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی او سږکال یې بیا مور بیبي هم وفات شوه. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که خوښ شوي مو وي لایک یې کړئ او که د راشد خان د مور مړینې په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.